السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر خلک د استاد نه تاسو کوي چې تاسو خپل علمی سفر کله او څنګه شروع کړی وو. نو زه تاسو سره دا خبره شیر کوم او دا د غي د خلی بیان دی چې دا د سکول د ورځو خبره ده چې کله د ګرمۍ چټیانی شوي وي چا یو فلایر را لېږلی و او پاغي کې د 13 سپاره علم ورکړی کېدو، یعنی دا غي ترجمه او تفسیر. د ګرمۍ په چټیانو کې زمون استادي د 13 سپاره سفر شروع کړو او بیا الحمدلله تر نن ورځې پورې چلیږي. زه تاسو ټول له دعوت تر کوم چې تاسو ټول خپل بچي او دوست احباب له ضرور د دې ګرمۍ په چټیانو کې د 13 سپاره بلنه ورکړئ. او اوس الحمدلله زمونږ د سپاره شروع کېدونکې ده او څوک هم چې په دې کې شامل شي نو امید دی چې هغوی به د دې قرآن لذت محسوس کړي او بیا به هغوی دا چرته هم پرېښودل نه غواړي، لکه څنګه چې مونږ اورو چې علم حاصل کړئ د زانګو نه واخله د قبر پوري. او په دې سفر کې د عمر څه قید نشته، که تاسو په سکول کې یې، که په کالج کې یې، او که د بوډاوالي په درشل باندې یې، نو د ټولو دپاره دا دروازه کولاو ده. راشئ او یو ځل د دې قرآن مزه وڅکئ او وګورئ چې هغه سپاره کومه چې د ټولو نه زیاته په منځ کې مونږ وایو او د دې سپارې صورتونه زیات ویل کېږي او ډیرو خلکو ته دا سپاره یاد هم ده او یا ورته د دې سپارې اخیری صورتونه یاد دي. او ماشومانو ته هم چې مونږ ناظره وایو نو د 13 سپارې نه شروع کوو. نو راځئ زه تاسو له دعوت تر کوم د دې سپارې چې دا سپارې زده کړئ او د خپل خوا او شا خلکو له هم د دې دعوت ورکړئ چې هغوی ستاسو د پاره صدقه جاریه جوړ شي. نو راشئ او په خپل علم کې اضافه وکړئ او چې دا سپاره تاسو وایئ نو د دې سره به تاسو ډیر لذت محسوس کړئ. دا به تاسو له ډیره مزه درکړي او کېدی شي چې د دې سره ستاسو زندگی بدله شي او دا شان به ستاسو د ژوند یو نوې سفر د دې سپارې سره شروع شي. نو یو هغه وخت وو چې زمون استاد د ګرمۍ په چټیانو کې دا سفر شروع کړی وو او یو دا د ګرمۍ چټیانی دي. اوس مونږ ګورو چې د چا ژوند د دې چټیانو سره بدلیږي. الله سبحانه وتعالی دې ستاسو حامی او ناصر شي. الله مو مل شه. امین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د دې ویډیو ویونکې محترمه خور شانا شاده ارده د استاذه نجیحه هاشمي شاګرده ده. که غواړئ چې نور ثبت شوي بیانونه واورئ نو موږ دا په دري، پښتو، انګلیسي او اردو ژبې کې لرو. تاسې زموږ ویب پاڼې www.الرحمه.org ته ولاړ سئ.